بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء یا د دوی مثال کصیب پشان د هغې تیز باران دی من السماء چې د طرفه د اسمان نه فیه په هغې باران کې ظلمات تیاری ورعد او ګړزاري وبرق او بریښنایي یجعلون اصابعهم دوی ګرځوي ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندرنا حذر الموت د یری د مرګ نه والله الله پاک محیط بالکافرین احاطه کوونکی دی کافرانو لره. یو مثال پرون ذکر شولو د منافقینو، نن دویم مثال بیانیږي. بعضی مفسرین وایي چې په دې کې د اول مثال له کافرانو دی او دویم مثال چې دی دا د منافقینو دی، خو زیاته صحیح خبره دا ده چې دا دواړه مثالونه چې دی نو دا د منافقینو دی او دا او چې دی نو دا دلته کې د پاره د اختیار دی چې تو منافقینو له هغه مثال بیانې دا اولنی او که دا دویم وله بیانې، که د هغې په شانې اخلی جو منافقین داسې دي او که د دویم مثال په شانې اخلی جو منافقین په دې طریقه باندې دي. یا بعضې علما داسې وایي چې دا منافقین چې دی نو دا په دوه قسمه باندې وو، نو په هغې کې د منافقینو حالت بیانوي، نو وایي چې یو قسم منافقینو دپاره دا یو مثال شو، د دویم قسم منافقینو دپاره دا دویم مثال شو. یا داسې وایي چې د منافقینو صفات چې دی نو دا دوه صفات دي، نو یو صفت د هغوی دا دی چې هغوی هدایت ورکو او گمراهی چې دی نو دا قبوله کړله، او دویم صفت چې دی نو دا د خوف او د یری د ژوند دی چې په هغوی کې یره وه. نو دا اولنی مثال چې دی دا د هدایت د ورکړې دی چې د هغوی نه هدایت لاړو، او دویم مثال چې دا د دوی د یری دی چې دا د یری ژوند دی او په یره کې دوی ژوند چې دی نو هغه تیروي. یو ځل چې څوک رڼا د ایمان ویني او بیا د شهواتو پسې وګرځي نو خامخا د هغوی په زړه کې چې دی نو یره موجودي. او مثال چې دی نو دا د کافرو ځکه نه دی چې مثال هغې چا دپاره بیانیږي چې کم صفا نه، مثال له دې دپاره چې خلک په خبره ښه پوهه شي یا یو خبره باندې څوک نه پوهیږي نو په ذریعه د مثال پې پوهه شي. نو د کافر آیات چې کم تیر شوی نو د هغوی باره کې خو ډېره واضحه خبره شوې ده. کافران خلک خو ښکاره خلک دي چې الله او د رسول نه انکاریان دي، نو د هغوی دپاره د مثال ضرورت نشته دی، بلکې د مثال ضرورت د هغې چا دپاره دی چې هغه ظاهرا مسلمانان دي او د مسلمانانو په صفونو کې دننه دي او ځان مسلمانان حسابوي، نو د هغوی دپاره مثال بیانیږي چې دا پکې واضح شي. نو او کصیبا یا د دوی مثال چې دی نو هغه د هغې په شان د هغې تیز باران دی. صیب چې دی دا څه ته وایي؟ تیز باران ته وایي، غټ باران ته وایي، لکه په یو ځای چې دا اوبه واړولی شي. نو او کصیب د دوی مثال چې دی دا په شان د هغې تیز باران دی من السماء چې د طرفه د اسمان نه. یا په دې کې دا مخکې اشارات چې بیانیږي، مخکې خبرې چې کمی بیانیږي، نو مراد دا دی چې دا تیز باران اچانک راځي، دا په خلکو باندې راشي او خلک راګیر شي. پوس باران او نرم باران دا انسان برداشت کولی شي، خو تیز باران نشي برداشت کولی. نو دا تیز باران چې دی من السماء د طرفه د اسمان نه دی. او بیا فیه ظلمات دا داسې باران دی چې په دې کې تیاری دي. اوس کله باران داسې چې د هغې نه انسان ته تکلیف نه وي، او کله به د ورځې باران شروع شي او په هغې کې مکمل تیاره شي، او کله چې شپه هم یو بیا تیاره هم یو بیا د باران تیاره شي وریځ شي، نو دا تیاره ډېره زیاته سخته وي. نو ظلمات چې دی جمع راوړي ده، یعنی ډېرې تیارې چې دی هغه را جمع شوي دي چې په دې کې ډېرې تیارې دي. ورعد او په دې کې
ګړزاری دی. اوس دا رعد چې دی دا څه ته وایي؟ نو یو فلسفې والا خلک دي او بعضې مفسرین هم د هغوی نه دا خبره کوي چې دا رعد چې دی نو دا هغې اواز ته وایي چې دا دوه وریځې د یو بل سره یوځای کېږي او د یو بل سره لګي، نو په دې لګېدو کې یو اواز پیدا کېږي، نو دې ته رعد وایي. خو رسول مبارک صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې رعد چې دی نو دا یو ملک دی، د ملایکو نه یو ملک دی او الله رب العالمین په دې وریځو باندې مقرر کړی دی. د هغه ډیوټي دا ده او د هغه په لاس کې د وسپنې او د اور یو ګرز دی یا یو ډبلی ده، په هغې باندې دا وریځه چې دی نو دا وهي او دا شړي او دا خورېږي د هغې په ذریعه باندې. نو دا اواز چې دی دا دغې ملک دا تسبیح دی چې دا په خپله هم تسبیح وایي، د الله رب العالمین حمد و ثنا چې دی نو دا بیانوي. نو یا د اواز د حمد و ثنا دی او یا د اواز د څه دی د دې ډبلی او یا د دې ګرز دی چې دا د وریځې ته را اچوي او دا وریځ شړي، نو په دې ټیم کې اواز پیدا کېږي. خو د دې نه اصل مراد چې دی نو هم دقه د ملک د اواز دی چې د هغه تسبیح اواز دی او یا د هغه د ګزار اواز دی، خو اواز هم دغه دی ځکه چې دا رسول مبارک صلی الله علیه وسلم ویلی دی. نو دقه خبره ټیک دا چې دی باندې یو ملک مقرر دی او دا د هغې اواز دی. وبرق او برېښنا، نو کله کله په دې باران کې چې دی نو دا ګړزارې او برېښنا چې دی دا دواړی، نو چې د شپې بیا رانې او بیا تیاره پکې زیاته شي، نو د برق سره چې دا پړق داسې یي چې دا رڼا کې انسان پکې تله کولی شي. یجعلون اصابعهم، یجعلون چې دی نو دلته کې په معنا د ایښودلو دی چې دوی اږدي، اصابعهم دا خپلې ګوتې. نو اوس ګوتې چې دی دا خو په غوږونو کې نه ایښودلی کېږي، خو چې ایښودلی کېږي صحیح، نو د ګوتې دا سر چې دی دا بن انامل چې ورته وایي دا بن چې دی دا په د ګوتو دا سرونه په غوږونو کې ایښودلی کېږي. یجعلون اصابعهم، نو دوی اږدي د خپلې ګوتې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې. دا آذانهم هم دلته جمع رالل، نو جمع ذکر رالل چې دا یو فرد نه دی بلکې ډېر افراد دي. او دویم دلته دا وایي چې آذانهم جمع راوړل دی د دې دپاره راوړل چې د دې نه صرف د هغې زمانې منافقین نه دی مراد، بلکې د هر وخت او د هرې زمانې منافقین کی مراد دي چې هغوی به په دې یره کې وخت تیری. نو ځکه د آذانهم دا غوږونه چې دي نو دی جمع راوړل. من الصواعق، د وجې د تندرونو نه، د وجې د تندرونو نه، او حذر الموت د یری د مرګ نه. د تندر د اواز چې خلک اوري نو د دې نه یریږي او یری د مرګي. اوس دا صواعق چې دی نو دا خو جمع ده، صاعقتون د دې واحد دی. د دې په معنی کې هم بعضې مفسرین وایي چې دا دغې څیز ته وایي چې کم الله رب العالمین د اوبو نه او یا د هوا نه جوړی. الله رب العالمین د هر څیز نه چې هغه نعمت هم نو د هغې نه عذاب جوړولی شي، نو یا د هوا نه جوړ کړي او یا د اوبو نه جوړ کړي، نو دې ته صاعقه وایي. او ډېر په عجیبه انداز کې په یو ځای باندې یو لوی اواز وکړي او راولویږي چې مونږ او تاسو ورته تندر وایو. یا داسې وایي چې د دې نه مراد چې کوم دی هر هغه تیز اواز دی، هغه تیز چغه او یا اواز دی چې کله دا انسان واوري نو دا د یری نه مري یا د یری نه بېهوشه کېږي، په انسان مرګ راولي یا بېهوشي پې راولي. نو دغه اواز چې دی نو داتې مراد دی. یا داسې وایي چې د دې نه مراد هر د الله رب العالمین عذاب دی. الله رب العالمین چې عذاب را لیږي نو قرآن کې په دې معنی سره هم صاعقه استعمال شوی دی. نو د الله رب العالمین هر عذاب ته هم وایي چې په الله رب العالمین کله هغه راولېږي د انسان د هلاکت دپاره، کله د یرولو دپاره، کله د اندامونو د ضایع کولو دپاره. حذر الموت د یری د مرګ نه. داسې سخته چې په انسان باندې راشي نو انسان چې په هغې کې پټېږي نو د پټېدو ځای نه نو خپلې سترګې پټوي یا په غوږونو کې ګوتې ږدي چې دونه ده چې ځای نه اورم، نو که مرګ راځي جاسې هم راځي چې د پټېدو لاره بنده شي، نو بیا انسان دا کار کوي. نو حذر الموت د یری د مرګ نه. والله الله پاک محیطم را ګیرونکی دی. نو اوس دا محیطون چې دی نو دا لفظ دا د الله رب العالمین د مشابهاتو نه دی. د دې په مکمل علم او مکمل معنی باندې څوک نه رسي، خو محیطم نه مراد چې دی نو هغه د الله رب العالمین علم دی
یا د الله رب العالمین قدرت دی او یا د الله رب العالمین هلاکول دی. نو الله رب العالمین ته دا قدرت حاصل دی چې د ټول عالم او د ټول مخلوق د هغه په علم کې راګیر دی. د علم نه هیڅوک بهر چې دی نو هغه نشته دی. د هر چا د ښو بدو پته چې دی دا ورته لګي. او یا قدرت دی چې د الله رب العالمین په قدرت کې دی دا ټول خلق چې قدرت باندې احاطه کوونکی دی چې دا ټول خلق د الله رب العالمین د قدرت او طاقت لاندې دي. او یا هلاکول چې الله رب العالمین به دا ټول خلق څومره مخلوقات چې دي دا به هلاکی. خو دا د الله رب العالمین د مشابهاتو نه دی چې یو معنی څوک نشي کولی. خو والله محیط بالکافرین، الله رب العالمین احاطه کوونکی دی کافرانو له. نو دلته دا کافران ولی وي چې مثال د منافقینو ذکر کیږي نو اخر کې دسی ولی وي چې والله محیط بالکافرین، الله رب العالمین احاطه کوونکی دی کافرانو له. نو دا ځکه وي چې دا منافقین چې دی دا په اصل کې کافران دي. الله رب العالمین وایي چې په اصل کې دوی کافران دي، صرف جامه چې د نو د مسلمانانو اغوستي دا. اوس دلته کې ټیم مختصر دی نو دا مثال به مختصر ووایو. هغه به داسې ووایو چې د دې مثال یو خلق چې دی د مفرد چې دی په مفرد باندې دا لګي، یعنی د دې دا یو ټکی او د یو ټکی دا معنی چې دی دا راغلی او د دې نه مثال جوړی او په دې باندې خلق پوهیږي چې لکه تیز باران دی نو تیز باران کې ډېرې اوبه ډېره صفایي کوي ګند وړي. نو د دې نه مراد چې دی دا قرآن مجید دی. او بیا من السماء د طرفه د اسمان نه دی نو قرآن مجید خو هم د اسمان د طرف نه را نازل شوی دی. او ظلمات چې دی نو دا تیاری دی. نو چې په قرآن مجید کې هم د کفر او د شرک او د نفاق او د فسق او دا تیاری چې دی دا خبرې پکې بیان شوي دي. او بیا دغه شان ورعد چې دی نو د الله رب العالمین وعیدونه پکې هم دي. نو دغه شان دا یو مثال ټیم مختصر دی نو دا په دې طریقه سره دا یو ټکی لګي او د هغې نه معنی چې دی هغه راوباسي. او یو مرکب بالمرکب، یعنی دا ټول واقعه دا ټول مثال لا واغستلی شي او د دې نه یوه خبره د دې هغه مثال جوړ کړی شي. او زیاته ښه خبره چې دی نو هغه دا ده چې مرکب یعنی دا کم مثال چې بیان شوی دی دا د یوې واقعې سره ټول ولګولی شي. نو د دې مثال داسې دی لکه څه کسان یو جماعت چې دی هغه روان دی، یوې علاقې ته روان دی، په لاره باندې سفر کوي، په دشته کې بیابان کې دي چې هلته کې د دوی سره داسې سهولیات چې دی هغه نشته دی. په دې ځای کې په دوی باندې باران راغی او هغه داسې سخت باران او تیز باران پرې راغی چې په هغې کې ګړزارې دی او د تندر اوازونه دي او دا پړقا ده او کله دوی لارې او کله لار نه په دې مشکل کې دي. او دلته کې دا ګړزارې دومره تیز دی چې دوی یریږي چې چېرته مړم نه کي. نو د دغې مرګ نه د بچاو دپاره دوی د ګوتې راغلي او په خپلو غوږونو کې اږدي چې دی د اواز نه اوري او د دې نه بچ شي. نو دغه مثال د منافقینو تی مراد دی چې دا مخکې مثال د هدایت ته اخیستو شو. او دا دویم چې دی د دوی دا یری او د خوف دی چې د دوی په دنیا کې عمر هم بیا دقه شاني چې یو طرف ته لږ غونته کې سهولت او دویم طرف ته خو دا مثال د قرآن مجید دی چې قرآن نازلیږي نو دا منافقین د دې نه ډېر زیات یریږي چې دا خو به زمونږ حالت بیان کي، رازونه به هم کولاو شي، زمونږ صفات چې دی دا به بیان شي. نو څنګه چې دی په داسې باران کې انسان په دشته کې راګیر شي یریږي، دغه شان دا منافقین د دې قرآن مجید د نازلېدو نه یریږي. الله رب العالمین دې عمل